دغه پل چې 80 متره اوږدوالی او 10 متره پلنوالی لري په تیرو 5 میاشتو کې چارې بشپړې او نن شنبه ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د خوست ولایت مقام د دفتر رئیس مولوي اختر محمد اکرمه د یاد پل د پرانیستې پر مهال ویل چې د پل مالي لګښت د دولت له بودیجې ورکړل شوی. د هغه په خبره د سیلابونو څخه د ساتنې په موخه د پل دواړو خواو ته 250 متره په اوږدوالي استنادي دیوالونه هم جوړ شوي. دا پل دا چې وران و دا چې ړنګ و دا زنانه دا سپینګیري ډېر په ذوب و. اوس دا پل چې جوړ شو خلکو ته راحت جوړ شو. په دا پلن لکه سپرلای دارې شو ډېر ښکلی جوړ شو ډېر په اساسي شکل جوړ شو. په تاریخ کې دلته داسې یو بل پال نه ده جوړ شوی نه چې دا څومره قرباني په دې نه وشوه. دا پال مخته جوړ شوی و خو په هغې وخت کې دا پال سم نه و جوړ شوی. هغه اوبو تخریب کړو دلته ډېرې ستونزې مشکلې رامنځته کړل ځکه چې بله داسې لیار نه وه. نور پلونه په دغې دنده چې شوي هغه اوبو وړي دي خو دا پال چې جوړ شو د سمرخیلو منځ اکثره ستونزې حل کړې. موږ کچاخیلو ارخیلو کې کچاخیلو په نوم دې پلته پال نه ده جوړ شوی بل پال ارخیلو پال جوړ شوی یو د کچاخیلو پال پوتې ده. خدای دا حکومت دا خلک وکړي چې موږ ته دا پاله جوړ کړي چې هر چا په دې کې کور کړی وي هر چا یوه تیږه یې یوغه یې کړی وي. زه یې دنه ډېر منندو یم او دا ټول خلک دی ته دعاګوی دي. پوه شوله دا چې دا د پله په نه شتون کې ډېر مشکل و. موږ مریضون و هغه به په شکل د اشکالو سره چې بازور ته بتلل بل چیرې بتلل نه دا چې اقتصادي مشکلات بلکې نور هم ډېر مشکلات و چې هغې خلکو ګللي دي. بل پلو د سیمې اوسیدونکي وایي چې د مشکونه په نوم دغه پل د اسماعیل خیل مندوزی او د خوست ولایت هوایي ډګر ترڅنګ د تڼیو ولسوالۍ ځینې سیمې له خوست ښار سره نښلوي. د دغه پل په ورانېدو سره د سیمې خلک د تګ راتګ پر مهال له ګڼو ستونزو سره مخ وو. دوی له حکومت غواړي چې د دې پل په څیر د نورو تخریب شوو پلونو ته هم پام وکړي. د اسلامي امارت په خپله بودیجه باندې او د شرزي شرکت لخوا په معادل د 40 میلیونو افغانیو کې او په ټول د 15 میاشتو کې د پل هغه به ته 80 متره اوږدوالی لري او 10 متره یې عرض دی او 2.5 او چې دی په ټول مجموعه یې استنادي دیوالونه دي چې د ساتنه وشي او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوی ده. یاد دې وي چې د خوست ولایت مقام د دفتر رئیس مولوي اختر محمد اکرمه په خپلو خبرو کې ولس ته ډاډ ورکړ چې په راتلونکي کې به اسلامي امارت د خپلې بودیجې څخه د خوست ولایت په نورو سیمو کې دې ته ورته پروژې تطبیق کړي.